بسم الله الرحمن الرحیم. بعض اوقات اغیل الله دا یو فضیلت ورکړی دی چې پای کې دعاګانې ښې قبليږي او موږ دعاګانو ته محتاج یو چې زموږ دعاګانې الله قبول کړي. په بعض اوقات الله د دعاګانو قبلېدو لپاره خاص کړی دی چې یو پای کې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی چې پای کې الله دعا قبلوي. نن دغه متعلق موږ مختصر شانتا وضاحت کوو چې د جمعې په ورځ باندې دا یو ساعت زموږ نه فوت نشي او د جمعې ورځ دا په میاشت کې تقریبا 4 ځل راځي او د دې موقع نه فائدہ اخیستل غواړي. الاول زغه حدیثونه ذکر کوم او بیا سلفو دغه طریقه چې هغه څومره د دې ساعت اهتمام کاوه. زمونږ کې د هر چا سنت سره ارمان او سنت سره تمنا او ارزو شته یا دنیوي او اخروی. اور یو سړی هغه دا کوشش کوي چې زما د ارمان پوره شي او زما د حاجت پوره شي او کله ته پوسونم کوي چې یاره داسې وظیفه موږ ته وخی وي چې په هغې باندې زمونږ د حاجتونه پوره شي. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې دا طریقې ښودلې دي چې ستاسو دعاګانې به څنګه قبلېږي. ناول حدیث ذکر کوم. امام بخاری حدیث نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه دا تذکرې کوله د ورځې جمعې نو فقال وی فرمایل فيه ساعه پدې کې یو ټیم دی لا يوافقها عبد المسلم چې نه موافق کیږي دای سره یو بنده مسلمان یعنی چې دا ټیم لاندې کی وهو قائم يصلي او حالدار چې دی ولاړ چې مونږ کوي یعنی دعا غواړي يسأل الله تعالی شيئا او سوال کې د الله نه شي مانځ باندې ولاړ له مانځ په انتظار باندې دی او د الله نه سوال کوي الا اعطاه اياه مگر الله با دق شدت ور کوي واشار بيده يقللها او اشاره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې په دې ګوتو باندې يقللها چې دا ټیم کم ثابتاو چې دا کم ټیم دی لوک ټیم دی خدا سے ټیم دی چې بده کې ډایرک الله دعا قبلای چې څه شی مواړي الله ډایرک ور کوي. اوس دا کم یو ټیم دی پرې کې دعا اقوال مشهور دي. یو قول په کدار چې کله خطیب دا په منبر باندې کینی تر د منظر فراغت پوری یو قول په کدار دی. پدې کې دویم قول لاره شغیل اکثر ایمو ترجیح ورکړي دا چې دا ټیم دا لک ټیم دا د مازیګر د مانځل روسته دی. پدې کې یو روایت هغه مشتری داري رسول الله اثارم پکې دي بلکې څو روایتونه پکې دي. په یو روایت امام ابو داود خپل سنن کې نقل کړی دی شیخ البانی رحمه الله هغه ته صحیح ویل دی. ای کې داري چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یوم الجمعه 12 یرید ساعتا ورځ جمعې چې کوله دا 12 ساعت دی 12 کینټی دی. لا یوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا الا اتاه الله عز وجل نموند لکیږي مسلمان چې د الله نه سوال کوي پای کې د سشي مگر الله به ول ور کوي. نو دا کم ټیم دی په دې 1200 ټیمونو کې دا یو ټیم دی. نو الله نبی فرمایي فلتمسوها اخر ساعه بعد العصر تاسو طلب کوي د لاره په اخر ټیم کې پس مازیګر نه د مازیګر د مانځ نه روستا دا یو ټیم دی پای کې طلب کوي. دا پر روایت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کې امر اغلی دی چې هغه دا نظر چې دا د مازیګر د مانځ نه روسته شروع کی تر د نور پریوتو پوري. اوس پدې کې رسول په آثار وګوري چې هغه په دغه مازیګر نه روستا په دې ټیم کې د دعاګانې وختلې جو الله والا دعاګانې قبول کړم دي. کدی کې یو اثر دا امام طاووس ابن کیسان دی تاریخ واسط کې نقل کړی دی. دا بارک راځي د طاووس ابن کیسان و اذا صلى العصر يوم الجمعه کله به چې موږ د مازیګرو کو پورز جمعې باندې نه استقبل القبلة مخبك قبلته ولم يكلم احدا اچا سبه خبر نه کولې حتا تغرب الشمس تر دې چې نور په ډوب شاغه پورې به دا دعاګانې کولې ځان لا او هر مسلمان له پکار دي چې هغه د اهتمام کی دا جمعه کې او ټیم راځي. نارنګ امام ابن عساکر په خپل تاریخ دمشق کې هغه ذکر کړی دی ایو واجب واقع ذکر کړی دا وی اصلت ابن بسطام دا یو سړی دی دته ړونواله رسیدل دا ړون شی وو فجلس اخوانه يدعون له عصر الجمعه نو دا خپل ملګری دا غرونه کې نه اصل اسلامي رونه چې د لپاره دعا کوله د مازیګر مانځ نورو سره جمعې پورز باندې یعنی د مازیګر د جمعې پورز باندې دعاګانې ولغختلې وقبل الغروب یو مخکې د نور پریوتونه د مازیګر د مانځ نورو سره نور پریوتو پورې دعاګانې ولغختلې چې یا الله رضا ړونواله ختم کا ځکه هغه ته ړونواله عارضی رسیدلو یعنی مخکې د مرزاجون نو د دعاګانې کول شي الله د سترګې بیرته روي کا د سترګې بیرته روي کا ويعطس عطسه فرجع بصره ناغه یو پرنجیو کو
چپرنجیو کوي سترګې روغې شوې. دا تاریخ دمشق ابن عساکر ذکر کړی دی. دارنګي سعید ابن جبیر بارک راضی زاد المعاد کې امام القیم ذکر کړی دی و اذا صلى العصر لم يكلم احدا دب چې کړه د ماجیګر منځ کو نه چا څه خبر نه کوله حتی تغرب الشمس تر دې چې نور بغایب شو، یعنی کان منشغل بالدعاء، یعنی هغه مشغول په دعا باندې. لہذا چې رچام حاجت وی نو هغه د ماجیګر د مانځ نه روستا تر د نور پرې وته پورې په دې ټیم کې دعاګانې غواړي. د جمعې په ورځ باندې الله به د دعاګانې خامخا قبلې او پرېګر سلف او اثارم دی او حدیث هم کې نقل له نبی صلی الله علیه وسلم چې دا ویلي دي چې دعا قبلې خو هیڅ قبلې کنه. دای د پاره به اهل العلم طریقه دام خودلې د کڅو کوی چې د ماجیګر د مانځ نه روستا د ما نور پرې وته پورې ټیم فټر غټ ټیم دی ته نقصړې ستړې کی. دای د پاره اهل العلم طریقه دا خودلې دا آسانه طریقه چې سای ورمان د یو حاجت دی، د دنیا حاجت دی، د آخرت حاجت دی. مثال په تور باندې علم غواړي، کاروبار غواړي، د اولاد لپاره دعا کې، د بل چی لپاره دعا کې، هر یو دعا شي. دای لپاره طریقې کار داري چې دا پوره کول ته غواړي نو څه وکړه. چې مثال په تور باندې دار روانه جوباله په دې کې د مازیګر د مانځنه روستا پاو سات چې کم دې تکینا پاو سات کې دعا وغواړه. کم پاو سات چې تا دعا وختلې د مثال په تور باندې د 5 بجو راش مثال هم 5 بجو په باندې 5 پورې ته په دې جمعه کې دعا وغواړه او د دعا غواړه. بیا آینده جمعه کې د پاوباندې 15 نه تر 5 پورې غواړه. درېمه جمعه کې د 5 نه پاوکم شپږ پورې غواړه. اور پسې بل جمعه کې د پاوکم شپږ پورې غواړه. دا څنګه پاو سات غواړه نو په څلور 15 شپږ یا و جمعه کې بعد خپل حاجت راګیر کې او پتا کې به یو ټیم خامخا ته سي ملاوي شي چې دعا به الله قبول کړي. لہذا د جمعې د مازیګر د مانځن د روستا ټیم مزه کوي او یو پاو سات دا دی دعا لور کوي چې الله تعالی حاجتونه پوره کړي. په دې باندې ټول ملګری عمل وکړي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.